عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم د مازیګر وخت دی او د برکت وخت دی. عام طور په جمعه کې یو ځل یو ورځ موږ تاسو حضور ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث پیښو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو کې ډېر برکت دی، پای کې ډېر نورانیت دی. که سړی هغې ته په غور باندې کښېني او په غور باندې پر هغې باندې لږ فکر وکړي نو زما دا یقین دی چې د هغې په برکت د انسان په زندگی کې انقلاب و بدلون راځي. نو ځکه نن هم ما ستاسو حضور ته د حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه یو روایت پیش کړي چې هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوه خبره را نقل کړې ده. حافظ صاحب یو پنکه لږ څوکه کمره ورشئ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به موږ ته ویل چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. په دنیا کې مسلمان څوک دی؟ په دنیا کې مسلمان هغه سړی دی چې د هغې د ژبې سه او د هغې د لاسه سه عام مسلمانان په سلامتیا کې. تاسو ګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث کې د مسلمان د اسلام د هغې د شناخت او د پیژندګلونې علامه بیان کړې ده چې سړی به په دې معاشره کې مسلمان پر څه باندې پیژني، د مسلمان شناخت به څنګه کوي او سړی ته به څنګه ور معلومیږي چې دا حقیقي مسلمان دی او دا نه دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حقیقي مسلمان علامه دا بیان کړې ده چې د هغې زندگی په معاشره کې په دا شکل باندې تیریږي چې د هغې د ژبې څه چاته تکلیف نه وي او د هغه رقم د هغې د لاس د هغې د ژوند څه چاته تکلیف نه وي. نو دا د مسلمان د شناخت علامه ده او دا د مسلمان د پیژندګلونې علامه ده او دا د مسلمان د معرفت علامه ده. د دې معنا دا ده که چیرې د چا د ژبې څه مسلمانان په سلامتیا کې نه وو، که چیرې د چا د لاسو د عمله څه مسلمانان په سلامتیا کې نه وو، هغې ته تکلیف رسېدی، نو هغه سړی په معاشره کې د مسلمان د نامه د ویلو مستحق نه دی چې هغې ته سړی د مسلمان په نامه باندې ووایي. ټیک د زدا منم هغې سړی د اسلام څخه خارج نسی بللی، پر هغې باندې سړی په معاشره کې د کفر فتوا نسی کولی، لیکن د دې نامه چې دې سړي ته سړی مسلمان ووایي د مسلمان د لا ویلو لایق هم نه دی او نه د دې نامه مستحق دی او نه دا نوم پر سړی پر دی ایښولی سي چې دا مسلمان دی. زه د دې تاسو ته مثال پیښوم. یو سړی دی زموږ په معاشره کې هغه لمونځ نه کوي، نو د لمانځه د نه کولو په خاطر باندې یو مفتی پر ده باندې د کفر فتوا نسی لګولی چې دا کافر دی، لیکن په عامه معاشره کې هغه د دې لایق هم نه دی چې سړی هغې ته مسلمان ووایي، ځکه دی په کوم عمل باندې مبتلا دی د لمانځه په نه کولو، دغه عمل د مسلمان نه دی. نو دغه رقم په معاشره کې چې یو سړی زندگی تیروي او په هغه زندگی کې د سړي ژبه آزاده وي او ژبه در حقیقت د لړم نیش او ژبه د مار نیش او په ژبه باندې خلک زیروي، په ژبه باندې خلکو ته بدې وینا کوي، په ژبه باندې د خلکو غیبتونه کوي او په ژبه باندې د خلکو زړونه زیروي. یا د هغې په معاشره کې زندگی په دې شکل ده چې د هغې د لاسه سه د هغې د عمله سه د هغې د ژوند تېرولو سه انسانانو ته تکلیف دی. نو زه دا منم پر دې سړی د کافر فتوا نسی کولی، لیکن در حقیقت دا سړی د مسلمان د ویلو لایق هم نه دی چې سړی و دې سړي ته په معاشره کې مسلمان ووایي. نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث مطلب دی چې المسلم حقیقی مسلمان هغه څوک دی په معاشره کې من سلم المسلمون چې مسلمانان په سلامتیا کې د ژبې سه او د لاسه سه، نه د په ژبه باندې چاته تکلیف رسیږي او نه د په لاس باندې چاته تکلیف رسیږي او مسلمانان په معاشره کې د څه بېغمه زندگی تیرولی شي.
ګوره زه دا خبر هر ځل کوم بار کوم، زموږ اسلام 5 شعبې لري. اوله شعبه عقاید دي، دویمه شعبه عبادات دي، او دریمه شعبه معاملات دي، او څلورمه شعبه اخلاق دي، او پنځمه شعبه معاشرت دي، ښه زندگی. او معاشرت هم په اسلام کې یو بنیادی حکم دی، او معاشرت په اسلام کې یو بنیادی مسله ده. او معاشرت دې ته ویل کېږي چې سړی د انسانانو سره زندگی تیروي، ځکه انسان الله تعالی مدني طبع پیدا کړی دی. انسان بغیر د انسانانو زندگی نشي تیرولی. لکه زموږ پښتانه وایي یاره د انسان خوراک انسان دی، د انسان ژوند انسان دی، او د انسان هر څه د ژوند تیرولو طریقه انسان دی. انسان په معاشره کې یوازې زندگی نشي تیرولی. د انسان زندگی به د انسانانو سره تیریږي، د کور د انسانانو سره به د انسان تعلقي، د قریبانو سره به د انسان تعلقي، د همسایګانو سره به د انسان تعلقي. چې په کوم ځای کې انسان کاروبار کوي، ژوند تیری، هلته د هغه انسانانو سره به هم د انسان تعلقي. اوس د دغه انسانانو سره سړی ژوند څنګه تیروي، د دې انسانانو سره به سړی سلوک څنګه کوي، د دې انسانانو سره به د سړی رویت څنګه وي، او د دې انسانانو سره به د سړي د ژوند تیرولو طریقه څنګه، دغه ته ویل کېږي معاشرت. او دغه معاشرت بنیاد دغه حدیث دی چې ما وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلمان به د انسانانو د مسلمانانو سره زندگی داسې تیری چې د ژبې څخه بچاته تکلیف نه رسیږي، او دغه رقم د لاس څخه بچاته تکلیف نه رسیږي، او د ژوند تیرولو څخه بچاته تکلیف نه رسیږي. ځکه زموږ په دین کې معاشرت دا یو بنیادی حصہ ده، لیکن زموږ د دین سره نادانی ده او ناپوهی ده. نن معاشرت موږ د دین سره ایستلی دی، نن همسایتوب موږ د دین حصہ نه بولو، نن قرابت موږ د دین حصہ نه بولو، نن په کور کې د انسانانو سره ښه زندگی کول دا موږ د دین حصہ نه بولو. حالانکه دا زموږ د دین سره ناپوهی ده، او دا زموږ د دین سره ناولتیا ده. او په دې خاطر چونکه موږ د دین سره ډیر ناولد دي، نو په دې وجه موږ دا خبرې او شاته غورځولې دي، او دا په دین کې داخلي نه بول، او دا د دین احکام نه بول. حالانکه لکه څنګه چې عقیده دین دی، لکه څنګه چې عبادت دین دی، لکه څنګه چې معاملات دین دی، لکه څنګه چې اخلاق دین دی، دغه رقم معاشرت او ښه ژوند تیرول هم د دین حکم دی. او زموږ په اسلام کې د دې ډېره لوی حصہ ده، او د اسلام په تعلیماتو کې معاشرت ډېر زیات راغلی دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث چې سړی وګوري، د قرآن کریم آیاتونه چې سړی وګوري، په هغې کې د معاشرت احکام دومره ډېر راغلي دي. که زه دا وایم چې د لمانځه ډېر راغلي دي، زما خبره به ډېره بې ځایه نه وي. زه تاسو ته د دې مثال پیښوم. زموږ په معاشرت کې یو مسله ده چې سړی د بل چا کور له ورځي، نو سړی به اجازه غواړي. چې د بل چا بیٹک له ورځي اجازه به غواړي، چې د بل چا مجلس له ورځي اجازه به غواړي. په شریعت کې دې ته استئذان ویل کېږي. استئذان معنا اجازه طلبول. د اجازې د طلبولو څخه وروسته بیا ته د چا کور له ورتلی سې، د چا مجلس له ورتلی سې، د چا بیٹک له ورتلی سې. اوس که چیرې تاسو قرآن کریم وګورئ، الله تعالی په قرآن کریم کې د یو استئذان متعلق 2 رکوع مکمل قرآن را نازل کړی. حالانکه لمونځ په قرآن کریم کې 2 شپېته ځای ذکر شوی دی، لیکن د لمانځه ټوله تفصیلات الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته ورپرېږدي دي چې لمونځ به څو وخته کېږي، لمونځ به څو رکعاته کېږي، د لمانځه فرایض څو دي، د لمانځه واجبات څو دي، او د لمانځه احکام څه دي، هغه ټوله الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته ورپرېږدي دي. لیکن د استئذان مسله چې سړی د بل مجلس له ورځي بغیر د اجازت نه شي ورتلی، د استئذان مسله الله تعالی مکمله تفصیلی په قرآن کریم کې په خپل باندې ذکر کړی. که چیرې سړی قرآن کریم وګوري، د قرآن کریم سورۃ الحجرات دا غالبا د دې ډېره لوی حصہ دا ټول د معاشرت احکام دي. نو یو طرف ته د معاشرت احکام دا زموږ په دین کې ډېر اهمیت لري، او بل طرف ته چې زموږ زندگی د سهار صدر ماښامو پورې ګوره، او زموږ زندگی په کور کې ګوره، او زموږ زندگی په کلی او په محل کې ګوره، په هغې کې د معاشرت یوه نمونه نه ښکاره کېږي. نو ځکه دا زموږ د دین سره یو څه ناولتیا ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دا دی چې حقیقي مسلمان په معاشره کې هغه څوک دی چې د هغې د ژبې سره، د هغې د لاسه سره، د هغې د ژوند سره، د هغې د عمله سره بل مسلمان ته تکلیف نه رسېږي، دغه حقیقي مسلمان بلل کېږي.
زموږ د نږدې انسانانو کې حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه تیر زما عقیده دا ده چې د دې تیر صدې مجدد دی غالبا 450 کال کېږي د امت کې مجتهد نه دی راغلی په هر صدې کې یو سړی پیدا کېږي چې هغې ته مجدد ویل کېږي هغې د دین هغه خبرې چې خلکو د دینه سیستلي دی را نوي کوي او دا په 100 کاله کې الله تعالی په دې امت کې یو سړی پیدا کوي او د تیر 100 کاله چې تیر سو زما د عقیده ده چې د دې صدې مجدد حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه چې هغې د دین څومره خدمت وکړي هغې څومره تصنیف وکړي هغې د دین په هر شعبه کې څومره کار وکړي زما عقیده دا ده چې د بل چا دومره خدمت او دومره د دین دپاره خدمت کول دا د ډېرو کمو خلکو بیا په نصیب حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه به د دین خبرې را نقل کولې او چې کومې خبرې به خلکو د دینه سیستلې وې هغه به د خلکو په دماغو کې ورنوي کولې هغې به د خلکو دماغو ته رسولې او باقاعده به په خپله خانقاه کې و خلکو ته د هغې تعلیم ورکوی او خلک به په دې باندې ولدول او خلک به په دې عادت کول نن زموږ معاشره کې دا دی چې دا د فرخانه ده او دا خانقاه ده او دا د پیریو د موردې مرکز دی په هغې کې د خلکو په ذهنو کې دا چې دا به یو څو حجري او په دې حجرو کې به ذکرونه کېږي او په دې کې به حلقې کېږي او په دې کې به تلاوتونه کېږي او په دې کې به د ذکر طریقې لکه عام طور خانقاوې دغه رکد لیکن د حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه چې به کومه خانقاه وه په هغې کې به ټول د معاشرت احکام بیانېدو خلکو ته به انسانیت ورزده کېدی او خلکو ته به د انساني ژوند طریقه ورزده کېدله او خلک به په دې باندې پوه کول کېدل چې انسانیت دغه دی د انسانیت زندگی دغه ده او د انسانیت طریقه دغه ده او د انسانیت ژوند په دغه شکل باندې کول کېږي حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه به ډېر ځله ویل ول کله کله ما ته د یو مرید متعلق حال ورسېږي چې یاره ما کم ذکرونه وظیفې ورښولي دي هغه دی نه کوي نو ټیک ته ما ته یو څه رنج و تکلیف چې ما د دین یو طریقه ورښولې او ما یو لارو نقشه ورښولې او دی ولې په کامله طریقه پر هغه عمل نه کوي لیکن کله کله ما ته د یو مرید متعلق دا خبر را ورسېږي چې دا په معاشره کې د معاشرت احکام نه پرځای کوي د خلکو سره ښه ژوند نه لري په کور کې د خلکو سره په اخلاقو زندگی نشي تیرولی او په محلو په قریبانو کې د خلکو د معاشرت خیال نه ساتي حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ویل ول د دې سړي څخه بیا زما داسې نفرت کېږي چې د هغې د مخ ولیدلو ته هم زه تیار نه یم چې د هغې ودې رنګ ته زه وګورم ځکه د حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه به مشهوره جمله هغې خلک را نقل کوي چې دا به ډېر ځله موریدانو ته لوی خلکو که څوک دا غواړي چې زه صوفي سم که څوک دا غواړي چې زه بزرګ سم زه زاهد سم نو ولاړ سئ د دې دپاره د دنیا پیرخانې دي او د دنیا خانقاوې دي او د دنیا پیران ناست دي او هغوی به تاسو د بزرګي او صوفیګرت در وښیي لیکن که څوک دا غواړي چې زه انسان سم نو د هغې دپاره د اشرف علی تانوی رحمت الله علیه خانقاه خلاصه ده اول به انسانیت زده کوي د هغې څه وروسته به بیا د اتري کېږي بیا به بزرګ کېږي بیا به صوفي کېږي ځکه حقیقت هم دا دی چې د انسان د زندګۍ اولنی جز انسانیت دی چې انسان انسانیت نه لري هغې به مسلمان څنګه سي چې انسان په انسانیت نه پوهېږي هغې به صوفي څنګه سي چې انسان په انسانیت نه پوهېږي هغې به عالم څنګه سي چې انسان په انسانیت نه پوهېږي هغې به بزرګ څنګه سي اولنی قدم د انسان دا دی چې انسان به د حیوانیت د څپه څخه انسانیت ته راشي د هغې به په کور کې زندگی د انساني د هغې به په محل کې زندگی د انساني د هغې به په قریبانو کې زندگی د انساني د هغې به په معاشره کې د انسانیت زندگی تیریږي د هغې څه وروسته بیا مسلماني راتلی سي د هغې څه وروسته بیا علم راتلی سي د هغې څه وروسته بیا صوفیګرت راتلی سي د هغې څه وروسته بیا د انسان په دماغ کې بزرګي راتللی سي نو ځکه معاشرت دا زموږ په دین کې ډېره اهمه شعبه ده او الله تعالی دا انسان پر ذمه باندې لکه څنګه چې عبادات مقرر کړي دي دا رقم الله تعالی د انسان پر دماغ پر مزاج باندې د انسان پر ذمه باندې د معاشرت احکام ټاکلي دي چې اول به سړی د حیوانیت څخه انسانیت ته راځي او د هغې څه وروسته به بیا سړی بزرګ کېږي د هغې څه وروسته به بیا د سړي څخه ښه سړی جوړېږي
امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې عجیب ښه خبره لیکلې هغه ګور الله تعالی د دنیا کې درې قسم حیوانات پیدا کړی دي. اولنې قسم حیوان هغه د چاغي کې د انسان نفع ده، د انسان ګټه ده، الله تعالی د انسانانو د فائدې لپاره پیدا کړی دي. لکه غوا ده، لکه بزه ده، لکه میږه ده. ډېر خلک د شیدو سره ډېر ځله نفع اخلي او چې کله شیدې ختم سي د هغې د غوښو سم خلک نفع اخلي. نو دی کې د الله تعالی د انسان د لپاره نفع او ګټه پیدا کړې ده او شاذ و نادر به خود یو نقصان پکشي، لیکن اکثره زندگی د دغه حیوانانو د انسانانو د ګټې لپاره تیریږي. دویم قسم حیوانات الله تعالی د انسان د لپاره هغه پیدا کړی دي چې پای کې صرف ضرر دی. ظاهرا انسان دغه په ګټو په مصلحت باندې نه پوهیږي، لکه مار دی، لکه لړم دی، لکه هغه زهريله مخلوق دی چې هغه په مځکو په غارو کې اوسېږي، پای کې صرف او صرف د انسان نقصان دی. او دریم قسم حیوانات الله تعالی دا رقم پیدا کړی دي چې پای کې د انسان د پاره نه نفع ده نه نقصان ده. لکه عام طور په ځنګلو کې داسې حیوانات ګرځي چې په ټول عمر انسان نه وویني، پای کې نه د انسان د پاره څه نفع شته او نه د انسان د پاره نقصان شته. د دې درو قسمو د بیانولو سورستا حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه اخر انسان ته اے انسان الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړي او په دې وجه ته د ټولو مخلوقات او اشرف چې تا ته الله تعالی انسانیت درکړي دي او د نور حیوانانو کې الله تعالی انسانیت نه دی پیدا کړي. نو انسان د انسانیت زندگی تیر کا، په کور کې ژوند د انسانیت تیر کا، په محل کې ژوند د انسانیت تیر کا، په علاقه کې ژوند د انسانیت تیر کا، په همسایگانو کې ژوند د انسانیت تیر کا او په قریبانو کې ژوند د انسانیت تیر کا. کچیر انسانیت الله تعالی نه دی درکړی د حیوانانو په سب کې چلیږي، نو بیا خو هغه حیوان د ځانه جوړ کا چې پای کې د انسان د پاره نفع یې ګټي، چې ستا په زندگی کې انسانانو ته نفع رسیږي، ګټه رسیږي. که حیوانیت په سپو کې اوسېږي بیا هغه حیوان د ځانه جوړ کا. او که چیرې هغه حیوانم د ځانه نسې جوړولی نو بیا هغه حیوان د ځانه جوړ کا چې پای کې د انسانانو نه نفع نه ګټي، مه چاته تاوان ورسوه، مه چاته ګټه ورسوه، لیکن اخر ورته د خدای په خاطر ځان په هغه حیوانانو کې مه راوله چې د ژبې سدي هم نیش جوړ کړی دی، د لاس سدي هم نیش جوړ کړی دی، د عمل سدي هم زهريله نیش جوړ کړی دی، د ژبې سدي هم خلکو ته تکلیف دی او د عمل سدي هم خلکو ته تکلیف دی او د همسایتوب سدي هم خلکو ته تکلیف دی او د قرابت سدي هم خلکو ته تکلیف دی. کم بخته د هغه حیوانانو څخه کچیر الله تعالی حساب نه غواړي، نو ستاسو خو بیا د قیامت په میدان کې د دې ټولو اعمالو حساب غواړي. بیا که ستا ژبه غلطه چلیدلی د دې به ته حساب پیښې، بیا که ستا لاس غلط چلیدلی د دې به ته حساب پیښې، او بیا که ستا په عمل باندې یو چاته تکلیف رسېدلی د دې به ته حساب پیښې. نو ځکه د ځانه سه انسان جوړ که، انسان اشرف المخلوقات دی او انسان په کومه زندگی انسان کېږي. د انسان علامه دا ده من سلم المسلمون من لسانه و یده. انسانیت په دې شکل راځي چې سړی په معاشره کې زندگی داسې تیره کړي چې په خپله ژبه چاته تکلیف نه رسي، په خپله ژبه چاته بده خبره نه کوي، په خپله ژبه د چا زړه نه زیري او په خپله ژبه د چا غیبت نه کوي او په خپله ژبه د چا بهتان نه وایي. او دا غرقم خپل لاس کنټرول کا چې زما د لاس په وجه، زما د یو عمل په وجه، زما د ژوند تیرولو د یو نقشې په خاطر زما همسایه ته تکلیف نه، زما قریب ته تکلیف نه، او دا غرقم د معاشره او عام انسانانو ته تکلیف نه. نو ما مخکم دا درته ویل چې ګوره صوفیګرت او بزرګي دا ډېر وروسته په انسان کې راځي. اولنې د انسان د لپاره انسانیت ضروری دی، انسان به زندگی په انسانیت کې راولي او انسانیت زندگی په دغه شکل تیریږي چې سړی به په معاشره کې داسې ژوند لري چې هغې د معاشرې د ژوند په خاطر خلکو ته نفع او ګټه ورسي او د معاشرې د ژوند په خاطر خلکو ته نقصان او تاوان نه ورسي او خلکو ته تکلیف نه ورسي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه به ډېر ځله یو خبره کوله، هغه به وی چې زه دا وایم په ډېره عاجزي سره وایم چې الحمدلله سل په سله کې انسانان خو موږ هم نه او سل په سله کې انسانیت په موږ کې هم نسته، لیکن دا ویلی سو چې الحمدلله انسانان مې لیدلی دي، د انسانانو ژوند مې لیدلی دی، د انسانانو ژوند مې کتلی دی
او د انسانانو سره مې ژوند تیر کړی دی او انسانیت مې پیژندلی دی چې انسانیت څنګه وي. د ویل که چیرې نن یو حیوان دی یو غویی دی د هغې صرف شکل د انسان دی، هغې په دې ظاهري شکل ما ته دوکه نسي راکولی چې زه انسان یم، ځکه ما انسانان پیژندلی دي چې د انسانانو زندگی څنګه وله، هغې په کورو کې څنګه ژوند کاوی، هغې په همسایتوب کې څنګه ژوند کاوی، هغې په قرابت کې څنګه ژوند کاوی، هغې عام طور په انساني معاشره کې څنګه ژوند کاوی. ما د انسانانو زندگی لیدلې ده. نن یو حیوان د انسان په شکل کې چې راسي ما ته دوکه نسي راکولی چې زه انسان یم، بلکې ما ته د هر چا د انسانیت خپله درجه رامعلومیږي. زه ډېر ځله دا وایم ای خلکو، نفلي عبادات کول چې ته په ماجد کې ذکرونه ډېر کوې، ته په ماجد کې وظیفې ډېرې کوې، ته د قرآن کریم تلاوت ډېر کوې او ته تسبیحات ډېر کوې، دا پر خپل ځای باندې ښه کار دی. لیکن که دغه کارونه سړی نه وکړي د قیامت په میدان کې الله تعالی د دې پوښتنه سړي څه نه کوي چې تا ولې نفل نه کول، تا ولې قرآن تلاوت نه کوئ، او تا ولې ذکر نه کوئ، تا ولې تسبیحات نه کول. الله تعالی د دې پوښتنه د انسانانو څه نه کوي. لیکن خدا نه خواسته که چیرې د معاشرت په احکامو کې د سړي څه کمزوري اوس، یا په کور کې د سړي څه غلطه گزاره کیږي، یا په محله کې د سړي گزاره غلط وي، یا په کلی کې د سړي زندگی بیکار وي، او یا په قریبانو په همسایګانو کې سړی چاته تکلیف رسوي. دا د معاشرت احکام دي او د معاشرت احکامو د هر پر د هر جز د قیامت په میدان کې الله تعالی پوښتنه کوي. نو ځکه زموږ د مسلمانۍ زندگی دا ده که چیرې په یو مسله کې د معاشرت حکم یو طرف ته رالی او نفلي عبادت بل طرف ته رالی، ته به نفلي عبادت ورته پرېږدي او د معاشرت حکم به پر ځای کوي. ځکه د معاشرت د حکم کې که ستا څه کمزوري اوسي د دې د قیامت په میدان کې پوښتنه کېږي، او که ته په ټوله زندگی کې د قرآن یو آیات نه کې تلاوت ستا څه پوښتنه نه کېږي. که ته په ټوله زندگی کې 1000 ذکر نه وکې او 1000 وظیفې نه وکې، دا ټیک ده، د دې په کولو باندې الله تعالی سړي ته درجات ورکوي. لیکن که سړي نه وکړي د قیامت په میدان کې الله تعالی د دې شان پوښتنه نه کوي. لیکن د معاشرت په حکم کې که د سړي څه کمزوري اوسي الله تعالی د قیامت په میدان کې د سړي څه پوښتنه کوي. زه د دې متعلق تاسو ته یو دوې مسلې وایم بس، چې کله د معاشرت د حکم او دغه رقم د عبادت مقابله سره راله، ته به عبادت پرېږدي او د معاشرت حکم به پر ځای کوي. زموږ په دین کې د جماعت لمونځ دا ډېر ضروري عمل دی چې نارینه به لمونځ په جماعت باندې کوي او په مسجد باندې کوي، او د جماعت د لمانځه ډېر زیات فضایل راغلي دي او ډېرې لوړې درجې راغلي دي. د جماعت لمونځ یو لمونځ په 25 الله در شماري، او چې کله په غټ مسجد کې په 500 شماري، چې کله په ډېره لو جامع کې په 1500 شماري، او چې کله مسجد نبوي ته سړی ورسېږي الله په 50000 شماري، او چې کله حرم ته ورسېږي الله په 1,00,000 یو لمونځ در شماري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل چې کله کله جماعت ودرېږي زه شاوخوا وګورم خلک نه راغلي، زما زړه دا غواړي چې بل څوک د مخه کم او ورسم په دې کورو کې چې کوم خلک په مسجد کې ناست دي د هغې کورو ته ور واچوم او هغې باندې دا کورونه وسوځم. او ښکاره به دا ویل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، چې په محله کې مسجد دی د هغې سړي لمونځ بغیر د مسجد ته نه صحیح کېږي. او چې کم سړی په جماعت باندې لمونځ وکړي دا ادای کامله بلل کېږي، او چې کم سړی په جماعت باندې لمونځ نه وکړي دا لمونځ یې ادا کوي خو دا ادای ناقصه بلل کېږي. ځکه زموږ په دین کې د جماعت ډېر زیات فضیلت دی. په خپله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ناجوړۍ په حالت کې چې کله مرض الوفات راتلی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پښو تک ختم شو، لیکن چې مسجد نبوي کې جماعت ودرېدی پیغمبر علیه السلام د 2 صحابو پر وژو باندې لاسونه نیولي او د پښې مبارکې په خپل اختیار نسي پورته کولی، هغې ورپسې راڅکېدلې او د جماعت لمانځله په دغه شکل کې راغی. نو ډېر خلک دا وایي چې د جماعت لمونځ سنت دی، لیکن ډېر فقها پر دې باندې دي چې د جماعت لمونځ واجب دی. بس نو یو طرف ته د جماعت لمونځ زموږ په دین کې ډېر اهمیت لري، لیکن تاسو ګوره که چیرې د یو سړي په زندگی کې د یو سړي په بدن کې د یو سړي په ژوند کې یو سړی په داسې ناجوړي اخته دی چې هغې مسجد له راسې د ده د راتګه څخه خلکو ته تکلیف رسېږي،
یا د هغې د خولې څه بدبویي راځي چې و څنګ ته د خلک ولاړ دي هغې د بدبویي څه په تکلیف دي، یا د هغې د بدن د اندامو څه داسې بدبویي راځي چې د هغې د راتلو په خاطر باندې په مسجد کې خلکو ته تکلیف رسیږي. او خلکو ته تکلیف رسول دا په معاشرت کې کمزوري کول دي. نو بیا علما او فقها او ټولو دا لیکلي دي چې دغه سړي د پاره د مسجد راتلل دا جایز عمل نه بلل کېږي، باید چې دا سړی مسجد له رانسي. د دې سړي څخه د مسجد راتګ ساقط دی. او دا سړی چې مسجد له بیا هم زور کوي چې راځي او د چا پروا نه ساتي که خلکو ته زما څه تکلیف رسیږي که نه رسیږي او که خلک زما څه په تکلیف دي که نه دي، دا سړی د دې مسجد په راتګ کې او د دې جماعت په لمانځه کې ګناهګار بلل کېږي. تاسو ورته ګوره یو طرف ته جماعت دومره عظیم عبادت دی، لیکن چې د هغې په خاطر باندې د معاشرت په حکم کې کمزوري راځي، د هغې د راتګ په خاطر باندې په خلکو ته تکلیف رسیږي او خلک په اذیت او په تکلیف کې مبتلا کېږي، نو بیا فقهاو لیکلي دي چې د دې سړي دپاره مسجد له راتلل لا ښه عمل نه دی. په کار دا دی چې بس هلته خپل کور لمونځ وکړي او په مسجد کې به خلکو ته تکلیف ونه رسېږي. یا د دې زه تاسو ته بله مسله پیښوم چې کله سړی حج له ورس نو د بیت الله په کونج کې یو ډبره د نصب د حجر اسوده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د جنت سره غلې ده او سپینه صفا ډبره ده، لیکن اوس تکه توره ده، د انسانانو ګناهونو هغه توره کړې ده او هغې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسح کړې ده، پیغمبر علیه السلام مچ کړې ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې کم څوک حجر اسود د مچ کې د هغې مثال داسې دی لکه د الله تعالی سره چې روغبړ وکړي. چې کم څوک حجر اسود د مسح کې هغې ته الله تعالی داسې فضیلت ورکوي لکه د هغې عملنامه چې د ګناهونو څه سړی په جارو باندې صفا کړي، لکه د فرش باندې چې سړی جارو تیر کې صفا کېږي، د هغې عملنامه د حجر اسود په مسح کولو باندې هم د ګناهونو څه داسې صفا کېږي. نو حجر اسود ته د هغې او مسح کېدو مچېدو ته الله تعالی ډېر فضیلت ورکړی دی. لیکن که چیرې د حجر اسود په مسح کېدو کې خلکو ته تکلیف رسېدی او تا ټالۍ وهلې او تا زور کوئ او د دې په خاطر باندې پر خلکو باندې ځای تنګېدی او خلکو ته تنګي راتله او خلکو ته تکلیف رسېدی او خلک ستا په دې عمل باندې چې تا حجر اسود مچوله خلک په مشقت کې واقع کېدل، دغه حجر اسود مچول بیا ګناه کار دی. چې کله تاسو ورسئ حج له نو هر سړی به دا وایي چې مولوي صاحب حجر اسوده مې مچ کړې ده، څو واره مې مچ کړله، نن مې د ورځې 2 واره مچ کړله او بعضې به بیا ډېر پریشانه وي مولوي صاحب ما در اوسه حجر اسوده نه ده مچ کړې. نو هلته ښکاره خبره دا ده چې حجر اسوده بغیر د ټالیو څخه، بغیر د زوره څخه او بغیر د انسانانو ته د تکلیف رسولو څخه بغیر نسی مچ کېدلی. لیکن حجر اسود مچول دا نفل کار دی، سنت کار دی، لیکن مسلمان ته تکلیف رسول دا گناه کبیره ده. د نفل کار او د سنت کار دپاره خلک گناه کبیره نه کوي. نو کله کله ما ته خلک وایي مولوي صاحب زه څه وکړم حجر اسود مې نه ده مچ کړې، څوک بیا په ډېر فخر دا وایي چې موږ خو مچ کړله. زه ورته هم ګوره زموږ خو مصیبت دا دی چې موږ دین او شوق نه زله پېژنو. حجر اسود په دغه وخت کې مچول دا ستا شوق دی، دا دین نه دی. دین په دې وخت کې دا دی چې چاته به تکلیف نه ورسوي او ته خلک زله والوځئ او خلک په وژو زله پورې وایي او خلکو ته دې وژې ورکړي او ټالۍ وایي او د خلکو سره زورونه کوي او شوق در سره دی چې زه حجر اسوده مسح کوم. نو دې وخت کې حجر اسوده مسح کول د سړي شوق د سړي دین نه وي. نو زموږ خو مصیبت دا دی چې سړی خپل دین او شوق نه درله پېژني. ځکه زموږ په دین کې چې هر څومره ښه اعمال دي د هغې سره سره ښه عمل دا دی چې سړی په معاشرت عمل وکړي. معاشرت دا معنا چې مسلمان ته د سړي د زندګۍ سره تکلیف نه ورسېږي. زه کله کله دا وایم د قرآن کریم تلاوت ډېر لوی ثواب دی چې سړی راسي مسجد له یا په کور کې د قرآن کریم تلاوت کوي، یاسین شریف وایي، نور قرآن وایي. پر دې هر حرف ادا کولو الله تعالی بنده ته 10 نیکۍ ورکوي او په دې وخت کې د سړي په عملنامه کې د نیکو اعمالو د حسناتو یو ذخیره جمع کېږي او قرآن کریم کې بیا ثواب دا ډېر لري چې سړی په زور الفاظو باندې قرآن کریم وایي، ښه په اواز باندې وایي
لیکن بل طرف ته فقهاو دا ښکاره مسله لیکلې ده که چیرې یو سړی قرآن کریم وایي او د قرآن کریم د وینا په خاطر د بل مسلمان خوب خرابېږي هغه بدعت دی د ده د تلاوت څخه د هغې سترګې راروڼېږي د ده د تلاوت څخه د هغې په خوب کې خلل راځي بیا د ده دپاره دغه تلاوت کول ګناه ده دا ثواب نه دی بیا به سړی دا تلاوت نه کوي ځکه د ده د تلاوت په خاطر باندې یو مسلمان ته تکلیف رسېږي او د تلاوت پوښتنه الله تعالی نه کوي چې تا ولې تلاوت نه کوئ لیکن د مسلمان د خوب د خرابېدلو پوښتنه الله تعالی کوي چې دې مسلمان ته تا د خوب د خرابېدو په شکل باندې ولې تکلیف ورسوئ ځکه زموږ دین کې معاشرت ډېره اهمه مسله ده چې سړی به انسانیت زده کوي او انسانیت انسان د انس څه دی انس محبت ته ویل کېږي د انسانانو سره به محبت کوي او د محبت شکل دا دی چې د خپلې ژبې او د خپل لاس او د خپل عمل او د خپلې زندګۍ څخه به چاته تکلیف نه رسوي دغه انسانیت دی او دا هم د مسلمانۍ څخه مخکې دی او دا هم د بزرګۍ څخه مخکې دی او دا هم د علم څخه مخکې دی او دا هم د ښه سړیتوب څخه مخکې دی او دا د ټولو څخه مخکې دی اول سړی انسان کېږي د هغې څخه وروسته بیا دا شیان زده کېږي ځکه د قرآن کریم په تلاوت باندې د تهجد د لمانځه په راکښېنستلو باندې او دغه رقم د شپې په عبادت کولو باندې به سړی په داسې شکل باندې عبادت کولی سي چې د ده د عبادت څخه بل چاته تکلیف نه ورسېږي پیغمبر علیه صلات وسلام به د شپې د تهجد لمانځه ته راپورته کېدی او زموږ دپاره خو تهجد نفل کار دی یا پیغمبر علیه صلات وسلام باندې تهجد واجب هغې به خامخا راپورته کېدی لیکن پیغمبر علیه صلات وسلام د تهجد د راپورته کېدلو دپاره د ټولو څه لویه خبره به د دې خبرې ډېر خیال ساتئ چې زما د راپورته کېدلو په وجه زما د دروازې خلاصولو په وجه زما د ګډوې د کړپې په خاطر زما د کور د زنانې سترګې راروڼې نه سي او زما د کور د زنانې په خوب کې خلل واقع نه سي بیا به پیغمبر علیه صلات وسلام په ډېر احتیاط را ولاړې دی او په ډېر احتیاط به د اوداسه ګډوره اخیستله او په ډېر احتیاط به د باندې راوتی چې زما د یو عمل په وجه باندې د حضرت عایشې مبارکې یا زما د بلې زنانې خوب خراب نه سي او هغې ته زما په یو عمل باندې تکلیف ونه رسېږي ځکه مسلمان ته تکلیف رسول دا د معاشرت خرابي ده او مسلمان د تکلیف څخه محفوظه کول دا د معاشرت یو حکم پر ځای کول دي زه کله کله تاسو وایم چې زموږ خلک عجیبه خلک دي زموږ خلک د خپل دین سره د ناپوهۍ په خاطر د معاشرت احکام د دین احکام بولي نه یو سړی دی هغې د مسجد ته راننوځي پر ځای باندې پر لمانځه باندې ودرېږي نور خلک چې کله د ننه ولاړې نو هغې چې اوس وځي کله کله هلته یو سړی ولاړې چې تېرېږي د ده مخ ته به تېرېږي نو هغه غریب به ورته ولاړې چې ته د دی سلام په وکړسي او کله کله هغې بیا تېرېږي دورې لار اوږده کې د ده در شا دی را تېر سي بیا دروازې حالانکې دا ټول کارونه ګناه ده په کار دا دی سړی پر لمانځه په داسې ځای کې ونه درېږي چې زما د لمانځه په خاطر چاته تکلیف ورسېږي په کار دا دی په دې لاره کې سړی موټر داسې ځای ونه درېږي چې په دې موټر د درېدو په خاطر باندې پر دې لاره خلکو ته تکلیف دی په کار دا دی سړی د خپل کور مخ داسې جوړ نه کړي چې د هغې په خاطر باندې پر لاره تېرېدونکو خلکو ته تکلیف ورسېږي په کار دا دی په معاشره کې سړی زندگی هغې د انساني شکل زندگی اختیار کړي او د انساني شکل زندگی دا ده چې خپله ژبه په قابو کې راوستل او خپله زندگی په احتیاط کې تېرول او په خپل ژوند باندې داسې کار نه کول چې زما د یو عمل سه زما د یو خبرې سه زما د یو کړنې سه زما د یو قول سه زما د یو فعل سه مسلمان ته تکلیف ورسېږي نو ځکه دغه سړی حقیقي مسلمان بلل کېږي او که دی د سهاره څه تر ماښامه پورې لمنځونه کوي او که دی ټول عمر په سپیاولو په جماعت کې لمنځونه کوي لیکن په ژبه باندې مسلمانانو ته بدې خبرې کوي او دغه رقم په لاس او په عمل باندې مسلمانانو ته تکلیف رسېږي نو زه خو دا وایم چې دغه سړی د مسلمانۍ ویلو مستحق نه دی ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام د مسلمان علامه بیان کړې ده المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان مسلم لفظ په مسلم کې سلام دی او د سلام معنا د سلامتیا مسلمان الته مسلمانی چې د زندگی څخه خلق په سلامتیا کې
نو بیا په مسلمان کې مسلمانی ستا او هغه مسلمان حقیقي مسلمان بلل کیږي. او که د مسلمان د زندګۍ څخه خلق په سلامتیا کې نه وي او د مسلمان د دې انسان د زندګۍ څخه خلکو ته تکلیف رسیږي او خلق په مشقت کې واقع کیږي، نو ما په اول سر کې هم درته ویل ټیک ده د اسلام څخه سړی خارج نسی بللی، لیکن دا سړی د دې مستحق نه دی چې سړی مسلمان ورته وایي، نه دا د مسلمان د نامه ویلو لایق دی او نه د دې مستحق دی او نه د مسلمان د نامه نوم ایښول په دې سړي باندې دا د دې سړي سره مناسب دی. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث کې ډېر برکت دی. پیغمبر علیه السلام د مسلمان ډېره ښایسته علامه بیان کړې ده چې مسلمان په معاشره کې هغه چاته وایي چې د هغې د ژبې څخه خلک په سلامتیا کې، د هغې د عمل او د لاس او د ژوند څخه خلک په سلامتیا کې. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان هغه سړی دی چې خلق د د ژبې سم بیغمي او خلق د لاس او د عمل سم بیغمي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د پیغمبر په حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. یا الله زموږ د حدیث و درس په خپل دربار کې قبول و مقبول وګرځوه. خدایا که به زموږ څه کمزوري کېږي خدایا موږ ته مغفرت و معافي نصیب کا. خدایا زموږ زندگی د ګناهونو څخه وساته. خدایا زموږ زندگی د فتنو د ستړو د امتحانونو سره وساته. خدایا زموږ د کورونو زندگی وساته. خدایا زموږ د بچانو زندگی را وساته. خدایا زموږ د قریبانو زندگی را وساته. خدایا د ټولو امت زندگی د امتحاناتو څخه وساته. چې څومره بیماران د حاضر مجمع کې یا په دې کلي کې بیماران الله شفا ورکا، نارینه زنانه مشران کشران کورو کې اسپیټالو کې خدای دا ټولو شفا او ښه صحت او جوړ بدن په نصیب کا. چې څومره انسانان مشکلات لري خدای که موږ ته معلوم کنه معلوم، خدای ته د هر چا په مشکلاتو خبره، خدای ته مشکلاتو رسانه کا. خدای چې د چا زندگی پریشان ای خدای که موږ خبره یو کنه خبره، خدای د ټولو پریشانی تا ته معلومه ده، خدای ته هغه پریشانی ور آسانه کا. خدای هغه پریشانی په خوشحالی ور بدل کا. خدای د زموږ د ټولو مسلمانانو ضرورتونو او حاجتونو ور پوره کا. خدای د ټولو مسلمانانو د رزق لارې برابر کا. خدای که به څوک د قرضونو در بوج لاندې خدای ته قرضونه ور ادا کا. د مجاهدینو جهادونه قبول کا، د مبلغینو تبلیغونه قبول کا، د علماو محنتونه قبول کا، د صوفیانو مجاهدی قبول کا. خدای چې څومره مردگان په قبرو کې زموږ مور او پلار او زموږ قریبان دي خدای قبرونه ورته جنتونه کا. خدای قبرونه د جنت د نعمتو ورته ډک کا. خدای د آخرت ټول منازل ورته آسانه کا. خدای موږ ته ډېره درنه منزلونه ګوري، خدای موږ ته ډېرې ستړې لارې ګوري. خدای د مرګ سفر د آخرت سفر، خدای چې کله دې سفر له ورځو خدای زموږ سره د دې سفر په ټولو منازلو کې د اسانۍ معامله وکړه. خدای زموږ دعا قبوله کړه. صلی الله تعالی